په کابل ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. کابل ښاریان د دې اقدام هرکلی کوي چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي د ځینو خوراکي توکو بیې راټیټه کړي دي. دوی همداراز د ښاروالۍ کړنې هم ستایي چې په کابل ښار کې ټولو پلورونکو ته نرخنامې ویشلي او بیا یې جدي څارنه کوي. له پخوا څخه نرخونه ډیر ښه شوي، موږ ترې راضي او خوشحاله یو. یو څه وخت مخکې د وریجو بیه لوړه شوې وه، خو د روژې میاشتې په راتګ سره بیرته ارزانه شوي دي. نور ټول خوراکي توکي ښه دي، ارزانه دي، ځکه ښاروالي ورته تازه نرخنامې ورکوي. د هغې له مخې دوکانداران سودا ورکوي. د خوراکي توکو بیې ډیرې راټیټې شوې دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د مثال په توګه وړه او غوړي هم ارزانه شوي، خو اوس یوه ستونزه دا ده چې ډیری خلک بیکاره دي. که ښار ته راشي او یو شی بیې کې په دې ارزاني کې یې هم نشي اخیستلی، بس همدا ستونزه ده. د کابل ښار منډوي د خوراکي موادو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د ټولو خوراکي موادو په بیو کې د پخوا په پرتله ټیټوالی راغلی دی، خو زیاتوي چې په هیواد کې د روانې بیکارۍ له امله لا هم خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دې چارې د دوی پر کاروبار هم خورا منفي اغیز کړی دی. اوس انشاءالله چې نرخونه ډېر ارزان شي، خو بازار خلک لږ ضعیفه شوي دي، خلکو سره پیسې نشته، کاروبار ضعیفه شوی ده. نور ارزاني دومره ارزاني راغلی چې هر څه په نیمایي بیه. ښاروالۍ چې کوم نرخونه ورکړي د هغو نه موږ ارزانه هم ورکوو، خو کار نشته. ارزاني خو د الله فضل دی شته، خو ستونزه دا ده چې بیکاري زیاته ده. د خلکو جیبونه خالي دي، پیسې ورسره نشته چې سودا واخلي، ځکه چې کار نه وي عاید به له کومه شي، نو همدا ستونزه ده. بلخوا بیا د مالیې وزارت وایي د روژې مبارکې میاشت په درناوي او د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره یې د ځینو خوراکي توکو ګمرکي محصول له 18 سلنې څخه تر 80 سلنې راټیټ کړی دی. د مالیې وزارت د رهبري د پریکړې پر اساس د روژې میاشتې د درناوي په پار په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي دپاره او د خلکو د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره پر 6 قلمه خوراکي توکو لکه کچالو، رومیان، بینډۍ، مڼې، خرما او هندوانې باندې ګمرکي تعرفې له 18 سلنې څخه تر 80 سلنې پورې راټیټې کړل سوې. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي چې دوی د کابل ښار ټولو پلورونکو ته نرخنامې ویشلي دي او زیاتوي چې نرخونه ځکه ټیټ او منظم شوي چې دوی د روژې په میاشت کې د پخوا په پرتله د نرخنامو ډیره جدي څارنه کوي. بدون شک با رسیدن ماه رمضان له شک پرته چې د روژې مبارکې میاشتې په راتلو سره د نرخنامو ویشلو او څارنې پروسه تر پخوا ډیره جدي شوې، په دې خاطر چې په بازار کې هیڅ څوک ونشي کولی له ټاکل شویو نرخونو څخه سرغړونه وکړي او پر خلکو باندې ظلم وکړي. په کابل ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې په داسې حال کې ټیټې شوي چې پخوا به د روژې مبارکې په میاشت کې د ټولو خوراکي موادو بیې لوړېدې او هر پلورونکي به په خپل سر او خپله خوښه بیې ټاکلې چې له امله به یې د خوراکي توکو بیې ډېرې پورته کېدلې. خو اوس چې کابل ښاروالۍ د نرخنامو جدي څارنه پیل کړې، په ښار کې د خپلسري پلور مخه نیول شوې ده.